بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتو. دې ویډیو کې زه تاسو ته انشاءالله یو څو خوبونه تعبیر کوم. استنجا کوم وایي خوب کې تشناب وي، دروازه یې خلاص وي، وایي کسان راته ګوري، او بیا بل خوب کې د اوبو نالی وي او هلته څښا اوبه وایي مردارې اوبه جمع شوي وي، بیا خاوند مې غوسه وکړي، هغه صفا کړي او زه خپل پښې مینځمه. په دې باندې تعبیر کېږي چې ته خپل رازونه نه ساتي او کورنۍ مسایل وي نو خپل رازونه چې دي د ښځو سره ته قصې کوي یا ډېر وخت بې اودس پاتې کېږي، او یا هم څه کم بې اودسي تا باندې راځي نو هغه کې تا باندې ډېر وخت تېرېږي، زر ځان نه پاکوې. او په دې باندې هم تعبیر کېږي څه کور کې هم که څه مشکلات وي، څه اثرات وي، نو هغه انشاءالله ختمېږي په صفایي او پاکي سره. ستاسو خپل ځان او صفایي او پاکي همیشه وکړئ او بې وضوعي کې بې اودسي کې ډېر وخت تېر نه کړئ. زنانو کې اکثرا دا مشکل شته چې هغوی بې اودسي حالت کې ډېر وخت تېروي، غسل پرې واجب شوي وي، هغوی ډېر وخت پرې تېرېږي، نو دې سره بیا څه مشکلات پیدا کېږي. نو که غواړې دغه مشکلاتو نه بچ شې نو احتیاط کوه. والله تعالی اعلم. بل خوب ده وایي مخکینی کور هم وي، هلته به یوازې نورو اوبه وړي، وایي ختم وي ځایونه، پخواني ځای وي، خو وایي زموږ تشناب پاتې وي او د تشناب د مرداري نه وایي ډک وي او ټول دیوالونه یې ټول په مرداري باندې ککړ وي او زما زنګون هم لږ مرداري باندې لګېږي. نو د تشناب دا په خوب کې دا په مال باندې تعبیر کېږي، په مال باندې تعبیر کېږي چې کله دا تشناب ته ګورې چې دا ډېر مردار وي او ته پکې تلی نه شې، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې دا کاروبار او مال کې څه مشکل شته، چې د حرامو امکان شته، ګندګي وي، بوی کوي، ستا جامې یا کالي یا بدن دې په ککړ کېږي، نو دا بیا ښه تعبیر نه لري. معنا داسې کاروبار هم چې وي نو مخکینی ستاسو د مخکینی تشناب ته ګورې چې هغه جوړ پاتې ده، نو معنا مخکینی کاروبار هم مخکینی مال چې هغه تاسو سره پاتې ده، چې هغه وخت کیدای شي صحیح و، خو اوس تاسو د غفلت په وجه باندې په هغه کې کیدای شي د حرامو څه شبهه راغلې وي، نو کوشش وکړئ چې د حرامو شبهه پرې وي هغه پاک کړئ چې ګناه کې واقع نه شئ. والله تعالی اعلم. شهید او خیمې خوب کې ګورم او پوښتنه ترې کوم چې خدای دې ولیده؟ هغه وایي چې هو. بیا وایي ږیره یې ګورم چې سپینې وي او پښې لوڅې وي، دا وایم ولې دا پښې دې لوڅې دي؟ وایي چې دا مې جزا ده، همدغه راته تعین شوې ده، دا مې جزا ده. نو مړي چې په خوب کې کوم خبره کوي هغه حق وي د علماو په نزد. تعبیر علما وایي چې مړي په خوب کې که ته وګورې چې هغوی یو خبره چې کوي هغه حق وي، ناحقې خبرې اصلا هغوی نه کوي، ځکه هغوی حقیقت دنیا کې دي، سترګې خلاص شوي دي، نو هغوی چې کوم خبره کم کوي هغه معتبر ده. که چېرته خوب صحیح وي، وخت یې صحیح وي، یا خوب په شروطو برابر وي، خوب صحیح وي، حدیث نفس نه وي، شیطاني نه وي، نو دا د مړي دا خوبونه چې دا حق دي، دا خبرې د دوی هم رښتیا دي. نو هلته هغه حقیقت هر څه ورته ښکاره شوی ده، الله دې باندې تعبیر کېږي. دا ږیره چې سپینه وه معنا ده هغه حساب و کتاب کیدای شي سخت ورکړي، حساب و کتاب ورسره وي، د معاملاتو د خلکو حقوق العباد پرې وي، هغه دعا ته ضرورت لري، یا څه قرض پیدا، یا څه دوستان ترې خفه دي هغوی نه بخشش وغواړئ، څوک دي هغوی ورته دعا وکړي دا مشکل حل شي. والله تعالی اعلم. دریم خوب ده وایي یو جینۍ وي زموږ د ګاونډي او هغه وایي شین لاړه مې په لاس کې وي، هغه راځي ما باندې وایي په زور چک وهي پرې او په خور باندې مې هم، نو دا وایي نه شي پاتې زموږ په لاس باندې. نو د لاړم چې ده په خوب کې د نمام انسان یا هغه څوک چې د یو بل خبرې یو بل چاته وړي، یو چا خبرې بل چاته وړي، په دغه باندې تعبیر کېږي. نو که چېرته ته د خلکو ګاونډیانو سره ډېر کښېنئ، تاسو هغوی تاسو سره ډېر راځي یا تاسو هغوی کره ډېر ورځئ او هلته ډېرې خبرې کوئ، نو هغه ستاسو خبرې یو بل ته دوی رسوي یا تاسو کې څوک شته چې هغوی رسوي، نو کوشش وکړئ په خپلو خبرو کې چې د یو بل نه ډېر شکایت او تهمت او د خلکو پسې غږېدل دا ونه کوئ، ځکه دې سره خفګان راځي. دا بعضې خلکو د عادت ده چې هغوی بس همدغه کار ده چې هغه دغه ځای نه خبرې راخلي هلته وړي، دغه ځای نه هلته وړي، نو خلک په جنګ سره اچوي. نو دغه یو ضرر ده چې تاسو ته رسېږي، بیا همدغه د نیش وهل دا یو ضرر ده چې تاسو ته یو چغلګر یو سخنچین انسان چې هغه د یو بل چا خبرې تاسو ته راوړي، ستاسو هغه ته وړي، په هغه په وجه باندې تاسو ته څه مشکلات پېښېږي. نو که غواړئ چې دې مسایلو نه محفوظ شئ نو خپل ژبه لږ کنټرول کړئ، هر چا سره ډېر
کینې خپل رازونه مه وایئ، د یو بل پسې خبره مه کوئ. والله تعالی اعلم. وایي کور مې 2 دروازې لري، نوی کور هم وي. وایي زنانه مې خوب لیدلی چې 2 دروازې وي، ښه اوبه پکې او درخت هم پکې وي، میوه او بادرنګ هم شنه شنه بادرنګ هم پکې شوي. نو دا ډېر ښه خوب ده. که چېرته دا خوب په دې خوب کې دا کور چې لیدلی دا د اوسني کور نه فراخ لیدلی وي، نو دا ډېر ښه خوب ده. معنا دا څه انشاءالله فراخي در باندې راځي، مشکلات هم حل کېږي. او دا دروازه چې 2 دروازې دي، نو په دې 2 دروازو که تاسو په دې خوب کې دا چا څه کتلی یا که تاسو هم په دې خوب کې یئ، نو دا 2 دروازې که په دې خوب کې څه ده، نو که چېرته تاسو ته دا تعجب آور نه ده او فکر کوئ چې د 2 دروازې صحیح دي، 2 دروازې دي، یو باغ ته وتلی ده یو لارې ته، نو بیا ښه تعبیر لري. په دې باندې تعبیر کېږي چې که ته بله ښځه اراده لرې، نو کېدای شي بله ښځه اراده ولرې، هغه هم درته په نصیب شي. یا د رزق هغه منبع هم 2 چنده کېږي، 2 خوا نه راځي، نو په دې باندې تعبیر کېږي. او که چېرته داسې وي چې په دا خوب کې دا 2 دروازې ستاسو ګورئ، یا دا ستاسو دا زوجه چې دا 2 دروازې ګوري تعجب کوي، یا تاسو یا بل څوک په دې خوب کې تعجب ونه کوي دا 2 دروازې څنګه ایښې دي، نو بیا دا خوب ښه تعبیر نه لري. د 2 دروازو نه مراد یو دروازه د خپله خاوند او بله دروازه دا ښځه دې ده، هغه کې لږ مشکلات شته. معنا دا څه کېدای شي هغه بې اجازه چېرته ځي یا څه تصرف کوي بې اجازه ستا په مال کې، نو تقوا یې کمه ده یا مشوره نه مني، نو په دغه باندې تعبیر کېږي. هغه صورت کې بیا غفلت پکې ده، نو هغه صورت کې بیا ښه تعبیر نه لري. که چېرته په دې 2مه دروازه باندې تاسو راضي نه یئ. خوب کې وایي جوړه بچی مې یو پیدا شوي، یو هلک وي یو جینۍ شوي وي. نو دا خوب هغه وخت ښه تعبیر لري چې کله تاسو خوشحاله یې دې خوب ته، او تا واده کړي وي او اولادونه دې نشته او ته ګورې چې 2 ماشومان پیدا شوي، دا ډېر ښه خوب ده، خوشخبري ده او خیر ده، برکت ده، مال ده. او که چېرته په دې خوب کې تاسو خوشحاله نه یئ، ورته تعجب کوئ چې دا څنګه شوی ده، دا به اوس څه کوو، دا بیا په مسؤلیتونو باندې په غفلت باندې تعبیر کېږي. ستاسو مسؤلیتونه زیات دي او تاسو غفلت کې او خپل وظیفه پوره سرته نشئ رسولی، که هغه د کار ځای وي، که هغه د کور مسایل وي، نو په هغه صورت کې بیا ښه تعبیر نه لري. وایي بل کور کې زه خوب ګورم چې زه هلته ځم خپل جامې وړم چې هلته زه وینځم بل کور کې، او خیرنې جامې مې وي. وایي هلته دغه کور سړي وي او هغه وایي بیا هغه سړی بیا ځي شرمېږم دغسې لاړ شي، بیا هغه زنانه وایي چې راځه خیر دلته کالي دې وینځه. نو دا خوب څه ده، دا ښه تعبیر لري. معنا دا څه ښه حالات راځي، ستا څه کوم بوج ده، کوم سوچ ده، کوم تکلیفونه دي، کوم مشکلات دي، یا د واده مسله یې څه وخت پرې تېر شوی ده، نو انشاءالله دا ټول مشکلات حل کېږي. خو په چی سره دا حل کېږي؟ په دې سره چې هغه ته خلکو سره همکاري وکړي، هغوی تا سره همکاري وکړي او پرده کې واوسېږي او خیر وغواړئ او د خپل صفایي او پاکي او تقوا خیال وساتئ. والله تعالی اعلم. بل خوب کې وایي غره سر ته خیژم، نو دې باره کې ویډیو شته چینل کې، غره ته ختل چې کله په اساني وي دا ډېر ښه تعبیر لري، نو هغه ویډیو وګوره، یو څو ورځې مخکې ما اپلوډ کړی ده، دې ویډیوګانو برخه کې شته دې چینل کې. نو غر ته ختل دا په خوب کې ډېر ښه تعبیر لري، په هغه صورت کې چې ته په اساني سره خیژې او سر ته ته رسېږي. معنا داسې یو مشکل دې په حل کېدو ده، یو مشکل یو ارمان یو ارزو ده، هغه انشاءالله په پوره کېدو ده، هغه پوره کېږي، خپل ارزو هغه ارمان ته رسېږي. الله تعالی موږ ټول ورسوي. والله تعالی اعلم. بل خوب ده وایي یو بېګانه سړی وي، د مور په واسطه ما ته وایي کیلي راکړي، کیلیانې ورسره وي، هغه مور مې هلته بوځي، ما کیلیانې ما ته هغه راکړي، او مور لاس کې مې وایي 3 ګلان وي، هغه هم وایي راکوي، نو دا ډېر ښه تعبیر لري. په خوب کې کیلي کتل دا ډېر ښه تعبیر لري چې یو څوک تا ته کیلي درکوي، نو معنا دا چې ته کوم مشکل کې بند دی یا مشکل دې مخکې نه ځي، لکه قلف اچول شوي، هغه مشکل انشاءالله حل کېږي. چې سره حل کېږي؟ د مور د دعاګانو په واسطه، د مور د رضایت په واسطه باندې الله تعالی تا ته یو سبب جوړوي. هغه بل سړي نه مراد یو سبب جوړول، یو بل کس هغه د مور د دعا په واسطه باندې د مور د رضایت حاصلولو په ذریعه باندې چې ته د خپل مور دعا لاسته راوړي، دغه رضایت لاسته راوړي، هغه خوشحاله وساتې، نو انشاءالله تا ته الله تعالی یو لار یو سبب جوړوي چې تا ته دغه ستاسو کوم مشکلات دي د هغه لپاره تا ته د حل لاره پیدا کېږي، او پیدا شوی هم ده او مشکلات دې حل کېږي انشاءالله. نور هم امیدوار اوسېږه. دا خوب دې ښه تعبیر لري، نو الله تعالی یې درته ښه کړي. چې مور دې کوم نصیحتونه کوي، کوم خبره کوي، په ظاهره کې تا ته بد لګېږي، په دې خوب کې وایي هغه سړی بېګانه یي، ته تعجب کوې چې څنګه مور مې دې سره خبرې کوي، ما دا بوزي
نو مه کوه، داسې مه کوه. یعنې د مور خبره که په ظاهره کې تا ته دغه غوندې ښکاري، نو هغه ومنه، هغه انشاءالله دې کې خیر ده، ستا د شر لپاره کار نه کوي، اولاد یې او ستا د خیر فکر کوي، نو دې کې انشاءالله ستا خیر ده. والله تعالی اعلم. نو دا و د نن ورځې د خوبونه څه تاسو ته تعبیر شو. الله تعالی وایي چې خپل خوبونو تعبیر تاسو واورئ، او څه کله خوب تعبیر هم واورېده ما ته اطمینان راکړئ. او چینل کې که نوي یاست چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ، او کمنټ کې ماته یو اطمینان راکړئ چې خپل خوب تعبیر مې واخیسته، زه بیا مطمئن شم. او انشاءالله که وشو ماخوستن نو زه لایف راځم، نو تاسو که بیا خوښه مو نو یوټیوب کې ما یو نظرخواهي هلته لیکلی ده، هلته تاسو ووایئ چې 7 بجې یا 8 یا 9 بجې څه وخت کې ماخوستن ښه وي، ستاسو ټول حاضر یې، زه لایف راشم او تاسو سره انشاءالله په مستقیم طریقه باندې خوبونه تعبیر شي. تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.